د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو وایي چې معلومات شوي وايي سره له دې چې په دې وروستیو کې د دوی ځواکونو له ځینې سیمو او ولسوالیو تکتیکي شاتګ کړی، خو په دې وروستیو څو ورځو کې په یو شمېر ولایتونو کې له طالبانو ډېرې سیمې نیولې او د هغوی بریدونه یې په شا تنبولي دي. نوموړی وایي طالبان د جګړې پر مهال د ملکي وګړو له کورونو د سپر په توګه استفاده کوي او د جګړې اصولو ته هیڅ پابند نه دي. شکست طالبان در ولایات هرات، بلخ، پکتیکا، تخار، غزنی، بادغیس، لغمان و کندهار نشان داد که طالبان توانایی جنگ متقابل را با نیروهای قهرمان دفاعی و امنیتی کشور نداشته و طالبان با سپر قرار دادن مردم ملکی و خانه‌های مسکونی به اثبات رساندند که به هیچ قواعد و اصول جنگی پابند نبودند و نیستند. شینواری زیاتوي چې د دوی ځواکونه د پلان پر اساس یرغلیزو بریدونو ته چمتو دي او دا چې د بریدونو پر مهال ملکی وګړو او عامه تاسیسات ته زیان ونه رسیږي په ډیر احتیاط مخکې ځي. هغه د لوړ تهدید ساحې او اضطراري حالت ته چې کومې سیمې تللي دي په هغې باندې بیرته یرغلیز حالت ته لاړ شو. هغه چمتوالی موږ پوره لرو، ولې یوازینی ملاحظه هم دغه ده چې موږ وشی کولی چې هغه څه چې موږ جوړ کړي، هغه پل، هغه سړک، هغه ښوونځی، هغه کلینیک چې خدای نخواسته هغو ته زیان ونه رسیږي او د هغو نه ټولو نه چې موږ ته بیا لومړیتوب لري هغه زموږ د ملکي افغانانو د ژوند نجات دی. د امنیتي او دفاعي ځواکونو وایي د طالبانو هغه وروستۍ څرګندونې هم رد کړې چې ویلي و دوی اوس مهال د افغانستان پر 15% خاوره واک لري. د جمعې په ورځ د طالبانو یو پلاوی مسکو ته د خپل سفر پر مهال رسنیو ته وویل چې دوی د افغانستان 15% خاوره لاندې کړي او که وغواړي په 2 اونیو کې ټول افغانستان لاندې کولی شي. بلخه بیا د مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله ایران ته له افغان تللي پلاوي سره په لیدنه کې ویلي چې افغان جګړه نظامي حل لاره نه لري، نو اړینه ده چې ټولې هڅې د سوله ییزو لارو پر موندلو متمرکزې شي. نوموړي زیاته کړې افغان دولت د تلپاتې او عادلانه سولې غوښتونکی دی او له اوسني بحران څخه د وتلو لپاره یوازینۍ لاره مذاکرات دي.